تازه خبر، پاکستان د افغانستان ازار وواهه. د پاکستان د سقوط خبر ورکول سوی. د پاکستان ګڼو سیاستوالو لومړی وزیر عمران خان تر فشار لاندې راوستی چې ګواکې نوموړی په سیاسي چارو نه پوهیږي. تازه مولانا فضل الرحمن هم خبر ورکړی چې پاکستان سقوط کوي. دا چې نوموړي ولې دا خبرې کړي، عمران خان څه کړي، سیاستوال څه وایي، ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه د مشال پریس قدرمنو لیدونکو. مولانا فضل الرحمن وایي پاکستان به ډېر ژر سقوط سي. د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وروستیو څرګندونو کې ویلي چې پاکستان کې وضعیت مخ په خرابېدو دی او لرې نه ده چې دا هیواد به هم ډېر ژر سقوط سي. د هغه په خبره عمران خان د وضعیت په مدیریت نه پوهیږي، نو ښایي ژر د پاکستان د سقوط شاهدان واوسو. نوموړي دغه راز د پاکستان اقتصادي وضعیت هم د اندېښنې وړ بللی. فضل الرحمن زیاته کړې چې پاکستان د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو ښه کولو پر ځای اړیکې نورې هم خرابې کړي دي. هغه ټینګار کړی چې اوس مهال د پاکستان ملکي چارې د بهرنۍ اجنډا له مخې پر مخ وړل کیږي او په خبره د پاکستان هیواد دولتي بانک د نړیوالو ادارو منګلو ته ورکول د هیواد د ازادۍ موضوع تر پوښتنې لاندې کوي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان مخالفو ګوندونو پر حکومت نیوکې کړي چې د بهرنیو هیوادونو سره اړیکې ترنګلې کړي او اقتصادي نظام یې د تباهۍ لور ته روان دی. قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل هم سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې داسې ویډیو ښې چارې د الله په امان.